قدرمنو د پښتنو د تاریخ په اړه د هغو د نظریاتو په اړه زه ډېر در سره غږېدلی یم. د پښتنو په اړه ویل کیږي چې دا بني اسرائیل دي. دا یوه نظریه ده. د دې شاته څه لاملونه دي، چا لیکلې ده، دا مې هر څه جلا درته ایښي دي. یوه نظریه بیا دا ده چې پښتانه چې دي دا سامي نظریې سره تعلق لري یا سامیان دي. دا نظریه راځي یعنی د عربو له نسلونو څخه ښوول سوي دي. ډېرو لیکوالانو په دې باندې ټینګار کړی دی. دا مې در سره شریک کړي دي او په دې کې چې کم علتونه راغلي دي هغه مې در سره شریک کړي دي، یعنی جلا جلا ناست. زموږ ډېر لیکوالان بیا دا وایي چې پښتانه آرین دي. د بني اسرائیلو د سامي نظریې په رد کې دا خبره کوي او آرین یې ثابت کړي دي. په دې اړه باندې ما بیخي ډېرې ناستې در سره کړي دي. نو د آرینو په اړه چې کم خلک دي، کم لیکوالان دي او کم کره او په دلیلونو ثابت خبرې دي هغه مې در سره شریک کړي دي. یعنی د پښتنو د نسل په اړه د تاریخ چې کوم بنیادونه دي هغه کله روایتي وي، کله درباري وي، کله بې تحقیقه وي، اسې خبره وي. بیا په دې اړه کې زموږ هغه خلکو ډېر لاس وهلی دی چې دا خبره اګر سره خوند ورکوي چې موږ د بني اسرائیلو په نامه یاد سو یا په دغه تاریخ کې راسو چې د بني اسرائیلو په تاریخ کې ځان وشمیرو، نو د یعقوب علیه السلام له اولادې څخه به سو، یعنی د انبیاو له اولادې څخه به سو. نو الله تعالی چې په قرآن کې ویلی دی چې د هر قوم دپاره مې یو هادي یعنی نبی را لیږلی دی، نو بیا خبره ختمه ده چې د هر قوم خپل نبی پاته سوی دی. نو زموږ د قام به هم یو نبی تیر سوی وي، په دې کې شک نسته. اوس نو په دغه اړه باندې موږ کله کله نظریات څیړو. زموږ د تاریخ ډېر لیکوالان په دې اړه اوس هم روایتي انداز لري. زه په خپله په دې نوي دور کې چې ژوند کوم له تاسو سره دا ویډیوګانې شریکوم، نو دا ډېر ښه دور دی. د ډي ان اے دور دی. سېزلی سړی، ایره سوی سړی معلومیږي چې دا د چا زوی دی، د چا له نسله دی. دومره جدید دور روان دی. پر ډي ان اے ولاړ تحقیقونه چې دي هغه مستند دي. ځینې خلک به داسې وي چې پښتانه به وي، ځینې خلک به داسې وي چې پښتنو ته به راغلي وي، پښتانه سوي به وي، نسلن به نه وي پښتانه. نو دا رنګه تحقیق چې دی هغه هم په یوه خوله بیا نه پاتېږي. د وینې ډي ان اے او کم انساني نسلونه چې معلوموي هغه به هم بیا دا رنګه موږ ته نتیجې په لاس راځي یا پایلې چې ورته وایي چې دا به پښتانه نه دي، دا ګوري دا له دا نسل سره تعلق لري. نو دا زما خبره یاد لرئ چې د پښتنو سیمې ته کم خلک راغلي دي، په پښتنو ګډ سوي دي. نو ښکاره خبره ده چې پښتانه نه وو، له بلې سیمې راغلي وو. نو دا خلک پښتانه نه وو، په پښتنو کې ضم سول. پښتو ژبه یې د ځان که، نسل یې پښتون نه وو. اوس پښتانه دي، پښتو وایي. دغه رنګه چې پښتانه پر بله خوا تللي دي، په هغو نسلونو کې ضم سوي دي، نو هغه وینه او ریښه چې ده د هغه ډي ان اے کیدی سي. یعنې ډېر جدید دور دی. په ډي ان اے باندې دا خبرې ډېرې ښه معلومیږي، ډېر ښه ثابتېږي او زموږ اوسني لیکوالان پر دې بنیاد باندې د ډي ان اے خبرې را سره شریکوي. د ډي ان اے چې کومه فارموله ده، کم نمبرې دي، هغه را سره شریک کوي چې پښتانه په دغه نسل کې، په دغه تاریخ کې پاته سوي دي. دا تاسو زموږ د ځینې څېړونکو له لارې کتلی سئ. سعدالله جان برق هم زموږ د پښتو ژبې یو لیکوال دی. اصل کې خدای شهرت په مزایه لیکونو باندې لري چې کله سنجیده لیک رااخلي نو هغه ډېر خوند پکوي. مزاج یې هغه د ترقي پسند مصنفین چې به ورته ویل د مزدورکاره طبقې خواري ته کتنه او د اشرافیه هغه هولډ چې دی دا په ګوته کونه، هغه د ایوب صابر یو نظم چې ډېر مشهوره دی، په هغه کې چې کله د ګمنام سپایي چې ورته وایي، د ګمنام سپایي چې څومره کار کوي، بس د دې برق صاحب هم دغه موخه ده. نو د دغه بنیاد له جوره چې د کومې خبرې کړي دي د انسانانو پر تاریخ باندې، هغه عقلمني هم او په اوس وخت کې د څېړونو هم دي. یعنی زه یو سړی یم، باچا یم، او ما چې کومه خبر په خپله درباري باندې لیکلې ده هغه زما په حق کې ده. نو ښکاره خبره ده. سعدالله جان برق دا خبره کوي، وایي چې زموږ نعمت الله حروي او مولانا عبدالقادر بدایوني او دغه رنګ هغه محمد قاسم فرشته داسې چا پر تاریخ کښېنولي وو. نو دا به څنګه د خپل بادار په ضد باندې لیک کوي؟ دا نسي کېدلی. د فرعون مثال یې راوړی دی چې هغه متایانو سره یې جنګ کړی و، له هغو سره په تاریخ کې فرعون ګټه کړې ده. کله چې نوي په ترکیه کې کیندنې یا لاسته راوړنې سوي دي، په هغو کې و فرعون ته ماته ورکول سوې ده، په تشته خلاصوی دي. دغه رنګه د شاهجهان په اړه چې کومه خبره کیږي، یعنی د انسانانو په تاریخ کې شاهجهان
د محبوبه دپاره چې کوم یادګار جوړوي دا د یادګار په توګه نه بلکې یو سړی ورته وایي چې دا ګوسه د خوارانو غریبانو وږي وو د هغو د روزګار دپاره یې دا کار کړی نو هغه د ده خبره ده چې دا دونې پیسې د په بیلچه او کلنګ باندې ګټلې وې مزدوري یې کړې وه او که هسې د رعیت او له ولسه څخه د ټکس او باج په شکل کې راټولې کړي وې د نړۍ په تاریخونو کې دغه اسکندر اعظم چې دی د ټوله نړۍ وای نیولې وه یا نیمه نړۍ نیولې وه نو د خبره دا ده وای دا نیمه نړۍ کې چیر مځکه وه او که انسانان هم وو د انسانانو شکلونه څنګه وو ژوند یې څنګه وو وږي وو ماړه وو ده څه ورسره کړي وو وژلي وو پرېښي وو دا ولې نه ذکر کیږي او دغه رنګه د ابن خلدون چې کومه فارموله ده په تاریخ کې او د تاریخ پلار او د مقدمه څونه لویه ګڼل کیږي دا کومه ده او د چې کله بیا تاریخ لیکلی دی بیا په هغه فارموله باندې په خپله پوره نه دی ختلی په خپله یې لاس پکې ولی دی یعنی چې یو اصول یې وضع کړی دی بیا له هغه زخم اوښتی دی آرنل ټاینبي هم دارنګه یو سړی دی چې هغه ډېر غیر جانبدار ښول کېږي چې کله بیا زموږ وسیمې ته راواوړي بیا له تور پوستو او سپین پوستو مرضه نه وځي بیا زموږ خلک ویشیان او انسانان ګسه ورته ښکاري نه او ځان ډېر لوی لاسبری ورته ښکاري او انسان صرف ځان ښیي خپل نسل ښیي خپل پوست ښیي دا خبرې د څېړنو هم دي او په تاریخ کې موجودې دي په خپله که سړی ورته وګوري د اشرافیه په لاس د باچیانو په لاس د درباریانو په لاس نو د چې کوم فیصد ټاکلی دی هغه 1580 یعنی 15% خلکو د 15% تاریخ پټ کړی دی او خپل 15% یې ښکاره کړی دي زما په نس دا فیصد یا سلنه چې ده دا زیاته ښوول سوې ده اشرافیه په نړۍ کې له 3 څخه تر 5 پورې په سلو کې دوام لري یا ژوند کوي دا 9 او 15 انسانان چې دي دا ډېر عام وي که یوه سرکاري دولتونو ته راواړو نو دا خو بیخي بیا لږ وي ګسه په زرو کې یو نه پیدا کېږي په لږ کې یو سړی وي رعیت تابع کړی وي باچا یې وي نو دارنګه بیا تر سلونو هم ډېر اوړي ډېر لوړ ځي په څو زره کسان کې به یې وي و بهرحال هغه اشرافیه چې ورته وایي هغه هولډ چې د دوی خپل ټولنه کې راوړی دا په تاریخ کې له پښتنو سره هم سوي دي د نړۍ له هره تاریخه سره سوي دي نو د انسانانو په تاریخ کې دغه لاسوهنې چې دي دا سمې شننه غواړي هر څه یې په ګوته کول غواړي عربو چې چیرې لاس بری سوی دی تاریخ یې د ځان پاکي لیکلی دی بله خوا نسته مصریان چې چیرې تیر سوي دي تاریخ یې د ځان په اړه لیکلی دی فرعون دا دونې دا اهرامونه مشهوره دي دا د پخپله جوړ کړي وو که خلکو جوړ کړي د خلکو ذکر سله نسته دا یو صابر د نظم خبره ده چې دا جوړونکي ډېر لوړ خلک وو که دغه سړی ډېر لوی سړی دا د کارکوونکو خبره نه راځي دا اصل کردارونه سله شاته دي بیا په رعیت کې دغه د اشرافیه وروسته نو دی وایي چې د انسانانو د معاوضې د مزد چې کومه طریقه ده یعنی په کار خو دا و چې په سل کې 15 دوی ته ورکول کېدای 15 دوی ګرځولی دوی چم دا کړی دی چې دی خو 15 کسه په سلو کې او مزد چې دی هغه 15 ګرځي او 15 کسانو ته 15% یا 15 سلنه چې دا هغه ور اړوي یعنی دومره زیاتوب کوي زما په نظ ما درته لا 2 او 3 او 15 پورې زیات وښیم دا دومره ظلم کیږي نو تاریخ هم دغه رنګه کړی دی رنګ یې ورمسخ کړی دی له انسانانو سره زیاتوب سوی دی سعدالله جان برق چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتنو د تاریخ بنیادونه دا تاسو ولولئ په دې کې انساني تاریخ راغلی دی یوه بله لویه مغالطه راغلی ده تورات څه شی دی نور علوم د نسلونو حقیقت په تاریخ کې د یهودو مغالطې اریایي نظریه اوستا او رګوید تاریخ او اساطیر آریا وساق کس او هر هندي اساطیر د هند حماسي داستانونه رامین مهابارت هرا وهرا او روس مها اساک مشر اساک راجپوت او په دوه کې حیران هغه گزار هغه یادشت او اساک په هند کې مها اساک کشتری او راجپوت درې حادثې یا المیه دا په دې کتاب کې د راوړي دي دا کتاب یې لیکلی دی په لوستلو ارزي غرض مې دا دی چې د پښتنو په تاریخ کې چې کومې لاسوهنې سوي دي هغه هم ما درته زړې یا درباري دي یا روایتي دي بې شنني چې کله زموږ خلکو تورات لوستی دي د تورات په اړه چې د بني اسرائیلو کومه نظریه ده برخیا دی ارمیا دی واصف دی دا نظریه چې بیا هلته کتل سوي دي هغه چې کوم نظر د نعمت الله حروي په مخزن افغاني کې راغلی دی هغه له موږ سره سمون نه خوري د سامیو نسل په نظریه کې خو نو بیخي ګر سره
عجبه خبرې سوي دي هغه خو ما په خپله درته جلا وینا کړې ده چې رد کیږي په کومو خبرو هغه مې در سره شریکه کړې ده. کله چې دلته مستشرقین رالو، انګریزان رالو، نور خلک رالو، هغو چې کله زموږ نسبي څېړنې وکړې نو هغه ودې ته پام سو ځکه چې هغه په هغو کې ډېر خلک د دې مهارت درلودی، پوهېدل ورسره. 1.5 کاله مخکې دا خبرې رد کړې چې دا هسې خبرې دي، دا روایتي دي. بیا زموږ څېړنکارانو هم ودې ته پام سو. نو تاسو هم ورته رابولم خپله څېړنه، خپل نسل چې دی هغه دارنګه په روایتونو باندې مه دروئ. په اوس وخت کې ډېره اسانه څېړنه کیږي او د هغه له لارې وڅېړئ او کوم چې زموږ په تاریخ کې بنیادونه یې خراب کړي دي، د تاریخ زموږ نسبونو ته بېلابېل پیلرونه درولي دي، هغه سم وکیندئ چې آیا دا رښتیا هم دي که هسې خبرې دي په روایتو ولاړې دي. نو چې په روایتو ولاړې دي بیا زموږ د غټو ادارو دا اکیډمۍ دا ذمهواري ده چې د پښتنو په دې نوي اصولونو، په ساینټیفیک اصولونو باندې مرتب د پښتنو د نسب یو تاریخ مرتب سي چې واقعي د پښتنو د تاریخ بنیاد وي او پښتانه د هغه پر تاریخ باندې ولاړ وي، پر هغه بنیاد باندې او هر څه چې دي شنلي وي، واضح وي او هر چاته ورسیږي.